قاری صاحب مهرباني وکړئ انجینر صاحب. قاری صاحب محترم د ما دا پوښتنه ده. قاری صاحب ته د مایک بند کا خپل بیا. قاری صاحب پوښتنه دا ده چې موږ او تاسو الحمدلله افغانان یو، مشکلات هم لیدلي دي. دا هر څوک د 10 کاله 40 کاله وایي چې مشکلات هم لیدلي دي، ځکه چې موږ ډېر لیدلي دي نه هم زیاته. موږ دا تاریخ لرو چې د ظاهر شاه له پاچاهۍ نه تر نن پورې موږ د هلاکت په هغه باندې ناست یو او الله دې موږ ته خلاص کړي. د ما پوښتنه دا د قاری صاحب محترمه چې تاسو هر وخت وایي چې موږ د پاکستان تحصیل لاندې نه یو یا د ایران تحصیل لاندې نه یو یا موږ هغوی سره کوم لین نه لرو. اوس هم تاسو کورونه پاکستان کې دي او ایران کې هم شته دي او کنه یو ثبوت خو دا اوس امیر المؤمنین چې هغه جنرال روان وي تاسو د مخکنی امیر صاحب د ایران راته چې په لار کې د شهید سو. نو زه وایم چې مشکلات شته دي، په تاسو کې هم شته دي، یو چا طرفداري به وي ضرور او په دې نورو کې هم شته دي، هغوی هم دا هغه لري. موږ دغه خلک چې نه د هغه طرف یو نه تاسو طرف یو نه د بل طرف یو د اسلام طرفدار یو، ځکه چې مجاهدین یو. نور مجاهدین کا چا وران کړی وي موږ ته خلک انځا کې کار چې هغه بیل خلک چې افغانستان وران کوي افغانستان وران کې موږ د جوړولو کیو خو د اسلام په جامه کې جوړول دا هر څوک غواړي. زوی مقارس محترم د ما خواهش ته تاسو نه چې تاسو لږ ذرا راکسې له خیر سره او د افغانستان د جوړولو لپاره خپل باز شینو خیر د تنازلونه به سره وکړو او هغه د مو کې قدرت طلبۍ نه به تیر سو راځي په شرعي قانون باندې په ټول مشوره سره وکړو خیر او حکومت به تقسیمو نه لکه مخکې چې پاچا صاحب ویلي حکومت دی دا سی وی چې هر څوک اهل کار وي هغه ته د وسپارل سي. اهل کار څه قسم باندې مقصد د اهل کار نه څه شي دا چې مثال وزیر د زراعت وی باید په زراعت پوي وي دا نه وي چې تقسیم شوی وي کغار څوک وي او ترای ولې. تعلیم تربیه وزیر باید د تعلیم تربیه باندې پوي وي همدا چې دغه وزارتونه د هغه ته وسپارل سي حکومت د مشترک شکل باندې سره تقسیم سي خو په اهلیت باندې چې هر کار اهل کار ته وسپارل سي. نو دا هر سړی کده پړای سر نیولای تاسو نیولای وي هغه هم نیولای وي او سره کښوي نو هیڅ کله موږ او تاسو دغه لانجو مشکلات نه خلاص نسو. کفار نه غواړي چې موږ او تاسو کروسان دي چې چنایان دي خپل مقصد لري که پاکستان دغه خپل مقصد لري که ایران دغه خپل مقصد لري ولی موږ افغانان د نورو د مقصدونو لپاره خپل ځان د هلاکت تر اچولای ده. ولی موږ افغانان یو ورور بل ورور وژنو د نورو د مقصدونو لپاره. که تاسو شرعي قانون غواړئ دا بهترینه خبر ده هر څوک شرعي قانون غواړي ولی داسې یو شرعي قانون راولئ او داسې یو خبر باندې موافقه وکړئ چې د کابل حکومت خلک د افغانستان مجاهدین د افغانستان کې روشن فکران نور څوک دي ټول د اهل کار خلک دلته به برخه ولري او افغانستان یو پرمختللی ټکنالوژي افغانستان جوړ شي. د ما دغه خواهش د ټولو نه او خدای دې وکړي دغه جواب را تراکله خیره چې زه ډیر دغه چې ته په تعجب خدای پاک نو موږ باندې داسې ورځ کله راځي چې ټول افغانستان په یو اسلامي شرعي هیواد کې په ټول په ګډه باندې کغه هر څوک وي د هر قوم د هر مذهب خلک وي سره کینو او د خپل افغانستان بیا جوړ کو آباد کو چې خپل پانتونونه ولرو نور ته احتیاج نسو خپل روډونه ولرو خپل ژوندۍ ولرو د موږ موټر نن سبا په هر ځای کې لګړنګونه غورځېدلې ولې چې موږ یو روډ نه لرو. الله دې وکړي چې موږ یو آباد افغانستان ولرو. نو دې ما دا خواهش د ټولو ورونه خدای خوشاله را مهرباني وکړي. انجینر صاحب محترم بالکل تاسو د ارزو د موږ مرزو د الله تعالی دلته اسلامي نظام راولي الله ته امید د موږ تاسو د دومره قرباني به نه ضایع کیږي. ځینې شیان انجینر صاحب تاسو خپل هم مجاهد یې تاسو هم جهاد کړی ده د روسانو په مقابل کې تاسو جهاد کړی ده نو هغه څه چې تاسو په خپل کړی دی ولې هغه په خپل تنقیدوي. نو دلته خو ځینې داسې شیان دي چې هغه مثلا کدی د گاونډي هیوادونو خبرې راواخلو نو د گاونډي هیوادونو کچیرته دغه مقاومت او مبارزه په ناحق وي نو خو بیا خو هغه مبارزه هم په ناحق و د روسانو په مقابل کې خو دغه گاونډي هیوادونو دغه مجاهدین هلته اوسېدل د هغې ځای نه حتی د امریکایانو هغه به افسران به هغې به مجاهدینو ته روزنه ورکوله
نو دغه دلیل زه په ځای نه بولم. بله خبره د امیر المؤمنین شهید امیر المؤمنین تقبله الله خبره چې دونه هغه په سرحدي سیمه کې ګوري ټول دنیا ولې د سرحدي سیمه و چې سرحدي سیمه کې امریکایي طیارو وویشتو په شهادت یې ورسولو. ګورئ د عامه سپرلی په موټر کې سپور وو، نه د موټرونو کاروان مخ ته شاته روان وو، نه الوتکې وې، نه نظامي کاروان وو، د عام سپرلی په موټر کې ګرځېدو. د اسلامي امارت مشرانو ټول دا ګشتوګام هم دا ډول ده چې ډېر په عادي پوزیشن او عادي لباس کې داسې ګرځي چې څوک یې نه پیژني. دا د اسلامي امارت د مشرانو یو لوړ تکتیک او مهارت ده چې دا دومره 19 کاله مقاومت او دغه جهاد اداره کړو او دغه مرحلې تر ورسولو. نو دغه شیان زه فکر کوم دی دومره د دې وړ نه دي چې سړی په دې باندې دومره تمرکز وکوي یا په دې بحث وکوي. دا د موږ تاسې ټولو افغانانو غوښتنه ده چې باید دلته موږ تاسې یو سوله ییز افغانستان ولرو، باید دلته داسې افغانستان وي، موږ تاسې داسې افغانستان ولرو چې په هغې کې هر افغان په ارامه ژوند وکړی شي. خو ګوره یوه خبره انجینر صاحب چې موږ تاسې باید هغې ته متوجه اوسئ، هغه باید ومنو، هغه دا ده چې دلته ځینې کړۍ دي چې هغه د سولې په ضد لګیا دي، د سولې په خلاف لګیا دي، خبرې د سولې په ضد دي، منطق د سولې په ضد ده، او داسې خبرې به کوي چې تل د نن مې یوه ویډیو کتل، یو کس لګیا دی چې طالب ملا د سیاست سره څه، طالب ستا د سیاست سره څه، ملا تا د سیاست، تاسو جماعت در پاتې د جماعت پوه شه، ته پوه شه، کار دې پوه شه، او د سیاست سره او د نظام سره دې څه. دغه بیچارهګان دغه خلک چې دي ګوره دغه نسل موږ ته امریکایانو او د هغوی ملګرو روزلی ده، هغوی دا ذهنیت ورکړی ده چې طالب ملا د سیاست سره څه. دا خلک د اسلام د دین نه دي خبر، زموږ د تاریخ نه دي خبر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو لوی عالم و، هغه د موږ رهبر و. د اسلام په تاریخ کې د اسلام رهبران چې څومره تیر شوي دي هغه علما وو، هغه د علم د دین والا خلک وو. دا خو چې کله لویدیځ په اسلامي هیوادونو مستقیم او غیر مستقیم ګوره انجینر صاحب په ټوله نړۍ کې د امریکایانو چې څومره ملګري دي، څومره ملګري هیوادونه دي، څومره غلامان دي چې په نړۍ کې، تاسو یو وګورئ چې د خپل ولس په وینو یې لاسونه هیوادونه په کې دي چې دوی میلیاردران دي او ولسونه یې د لوږې مړه کېږي، ولسونه یې د لوږې نه تباه شول. دا د امریکا تاریخ ده. او بله خبره دا ده چې دا خبره بار بار مکرره خلاف منظم کار روان ده، منظمه پروسه په کار اچول شوې ده چې د سوله تخریب شي. د سولې د تخریب دپاره تاسو ته زه یو ساده مثال ووایم. په دا 19 کلونو کې د کابل د مزدور رسنیو د دولتي سرتیرو تلفات نه، حقیقت به یې نه ویلو، حتی د امریکایانو تلفات یې نه خپرول. امریکایي ټانک به خچ پچ شو، ټوټې به شو، دوی به ویل چې د ټانک دقیق ډول ولې خپروي. د دوی هدف دا ده چې د سولې په وړاندې دوی خنډ جوړول هدف دي، دا تړون ته خنډونه جوړول هدف دي. نو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې رسنۍ باید کنټرول شي، او موږ تاسې باید د سولې لپاره قدم واخلو، د سولې لپاره باید عملي څه ولیدلی شي. ننګیاله به مهرباني وکړئ تاسې که څه یل غواړئ. حمان نیازی صاحب د انتظار ده. السلام علیکم ورحمه وبرکاته مبین صاحب. السلام علیکم ورحمه وبرکاته مبین صاحب. ننګیال صاحب ګوراسته نه چې ما ته غوسه لاندې مې ډېر انتظار کړی. نه هیله کوم ښه بحث وشو، څه مو ترې زده کړل. زما سوال د جناب خوستی صاحب نه دا ده چې سولې خبرې ډېرې وشو، خو متاسفانه نیم ساعت یو ساعت په سکشویانو مصرف څه، حالانکې که سکشویان یې، خو سکشویان د کنځانه بهتره ده. سکشویان هغې شی هغه وظیفه ځان ته بهتره وګڼي د کنځانه. خو بهرحال زما سوال دا دی چې سوله مهمه ده، اوربند هم مهم ده، په بندیانو ظلم هم موږ غندو، په کار ده چې دغه روژې میاشت کې بندیان را آزاد شي. خو آیا دغه اوربند او دغه سوله په دغه بندیانو قرباني کیږي؟ ځکه چې طالبانو سور خط بندیان دي، پرته له بندیانو د آزادولو تاسو سوله ته کینئ، بین الافغاني مذاکرات شروع کوئ، ځکه چې حکومت ډېرې سرې کرښې زیړې شوې. ستاسو هم دغسې ارادې دي که نه په خپل ځي ولاړ یئ؟
ننګیال صاحب محترم، دی بندیونو ازودول چې دي د بندیونو خلاصون دا د بین الافغاني مذاکرات دی پوره شرط ده. څو پورې چې دوی بندیون خلاص نه کړي هغې پر بین الافغاني مذاکرات نه شروع کیږي. دا نهایي دریځ ده. صحیح مطلب دا ده چې بندیون چې ازول شوی نه تو سه سولا نه کوي، یعنی کې سولا ته ضرور دا ده چې بندیون ازول شي. خو په اوربند مونږ ټټي لګي اوربند خو به ټټي به معنا بس. ننګیال صاحب که سمو دا خبره مخکې یا وکړه کنه چې دا خلک د اوربند بحث کی اوربند ته مونږ د شي په خاطر غوړي او په دې خاطر غوړي چې یعنی د دوی استدلال او منطق دا چې دلته کرونا وایرس ته خطر ده باید اوربند وشي. نه اشرف غنیم دا خبره کړې ده. نو کته د کرونا وایرس دی وجه نه اوربند کې خو د کرونا وایرس دی وجه نه هغه خلک خلاص کړي چې 80% دوی ته د وایرس خطر متوجه نه او 80% یقیني ده. په زرګونه انسانون د په زندان کې چولې دي خو خلاص کا ازود کا او ازود به هم کې خدا خپل حیثیت بنور هم تبا کې نور به هم زنداسي و حالت ته ورسوي چې هغه به ډیر بدتر حالت وي د تو د پوره. یعنی اسلامي امارت په ځلونو تکرار کړی د اسلامي امارت بندیون د دوی نه غوړي نه دي توافق شو د امریکایانو سره توافق شو ده امریکایانو به بندیون خلاصوي په هر رقم چې دوی خلاصوي امریکایانو به بندیون خلاصوي او څو پر چې بندیون خلاص نشي بین الافغاني مذاکرات نه شروع کیږي. بالکل دا خبره ما واضح کول غوښتل ځکه چې دلته روزي میاس را روان ده شپنی د وختونو چې باید وربند شي. نو زه د افغان په حیث باندې زه دا وایم چې څومره زندانیان په زندان کې د بګرام او پلچرخي کې هغې سره ستونزې دي وال ټکول کېږي انتقام په دله اخیستل کېږي. هیله ده چې دغه روزي میاشت کې تاسو واقعا اوربند او وربند کوئ نو پکار ده چې د بندیان هم راخوشي کړو. ننګیال صاحب ډېره عجیبه خبره دا ده چې ته د اوربند خبره کې دا زندانونو کې چې ته په زرګونه انسانون 15 ډېر زره کسون ته په زندان کې چولې ته د افغانستان نیم ملت زندان ته چوله ده. د افغانستان نیم ملت ځکه د هر یو انسان د هر یو بندي شو ته یو لوی کورنۍ لري اهل او عیال لري ته ملت زندان ته چولې ده. د دې زندانیونو فکر نشته د سره اوربند غوړي او اوربند هم د توطیه او د سیسې د پوره غوړي. کاش چې ته خو د اوربند په غوښتنه کې صادق وای. اوربند هم دوی د سیسې او د توطیه د پوره غوړي اوربند ما غوړه بندیونو په خلاصولو کور وکړي او په زندانونو کې ننګیال صاحب د افغانستان د کوبل ادارې په زندانونو کې چې کوم وحشت او ظلم روان د اسرائیل په زندانونو کې نه درو د دې کوبل ادارې چارواکو د پوره دا زندانونه د تجارت او د کاروبار بهترینه منبع دو بهترینه سرچینه دو. دوی داسې کاروبار په دې زندانونو کې روان کړ. د غیمو ورور دولته ارسراو خو یې انټرنیټ کمزور دغه ډېر عجیب کیسې ته کړي ول ټول زندانیون داسې کې زندانیون ودر ثبوت ز بیا زندانیون خلم زندانیون ملګرو ته موږ یو برنامه خاصو چې د زندانیون ملګرو خبرې د ولس اوري چې د خلکو سره کوم رقم کوم ډول وحشت او ظلم کیږي. هغه نور ارڅه پرېږ ده یعنی یو بندي چې کله جیل د ډاکټر ته دوی بیاي هغه ډاکټرون چې د غیر پر موظف شوی دي تنخواه ورکولای کی هغه ډاکټر ته چې هم دی بیاي ډاکټر ته بده ته پیسې ورکوي کمانډان ته پیسې ورکوي 15000 افغانۍ به ورکوي نو ورسته دی ډاکټر ته بیاي ډاکټر ته هم داسې نه بیاي. بالکل نه ټول خوراک کې د څه خوراک کې نه دي سره او ټول پوي متاسفانه جناب خوستی صاحب دا ټول بندیون لري په ټولو افغانستان کې ژوند کړو او بګرام او پلچرخي د غوړونو تر زمونه ډاک دلته دا چې د 2 روپۍ ټولنې سربراهان هغه د افغانستان دار نشي درک کول دي قربانیونه نه دی ورکړي د افغانستان خلکو شهیدون نه دی ورکړي ډیر فامیلونه داسې شته چې بندیون حتی ورکني معلومات نشته دار زندانیون شته چې مړ شي خاخ شي چاته معلومات نه کیږي چې دا څه شو څه نه شو مړی ژوندۍ خلکو ورک دي خلکو ادرس ولټول هغه مړی نه پیدا کیږي. مشکل دلته دا چې بنان ک تاسو وایي چې موږ سوله غواړو افغانستان حکومت ته سوله اولیت لري هله دغه بندیان را خلاص کړي دغه اختر او دغه روزه به کور کې تیر کې پښنمه روزه ماته به کور کې تیر کې او دغه د افغانستان د کندو یتیمانانو دغه کورنیو فامیلونو غړي د څه بار ملک نه دي دغه 15000 لیست کې درکړي دي د ټولو تر زامن دي ماما زامن دي خپلوان دي چا ډوډۍ ور کړي دا چا ناشته ور کړي دا چا وبو ور کړي تاسو بندیان کړي دي بنان دار اخلاص کې ک تاسو واقعا غواړي چې سوله تکارو شو او د افغانستان د اسلامي امارات تاسو غواړئ چې د اوربندو کې کله دا غین اوربند غواړي تاسو ننګیال صاحب زه داسې کې یو نقطه زیاتوم دا تاسو دا خبره وکړه چې دا ټول افغانون دي واقعیت دا د افغانون دي
دغه د سولې دشمنانو د سولې ضد رسنیو او د سولې ضد کړیو دا څو ورځې مسلسل د دوی تبلیغات ته ویني، د بندیانو خبره چې رپورټ شو دوی وایي دا کې د خارجيون کې دي، پاکستانیون د پنجاب کسون کې دي، پنجابیون کې دي په د بندیانو کې. او دولت خو ځکه دا ادعا نشته چې دولت دروغ وکنه، دولت خو دومره سپینسترګي دروغ نشول یا لکني کله یا هم خو د دوی غیر مستقیمي سرچینې چې دي دوی په خله کې دا کیسه ورکړه په دې خاطر چې د ولس گمراه او د ولس ذهن بلې خو ته وړي او د بندیانو مسله غیر مهمه وخی چې خودل خارجيون د پاکستانیون د پنجابیون د ځکه نه خلاصوي او سره د دې چې امارات چې کوم لیست دوی ورکړه هغه خلکو کور معلوم دا فلور هغه خو دوی ایزر کسیز لیست رقم نه د لیست چا د فلور نه معلوم چا د کله نه معلوم چا د قوم نه معلوم. امارات چې کوم لیست دوی ورکړه دا فلور نیکو د کلی د ولایت د منطقې نوم د ولت د زندان نمبر هر څه دوی ته په دقیق ډول ورکړل شوی دي. نو دا خلک د سولې په وړاندې ویلوړ دي، د سولې په ضد کور کوي، د سولې د هر قدم په مقابل کې دی ویلوړ دي. سوله دا خلک نه وایي، دا خلک تسلیمي غواړي چې موږ د تسلیم شي. لکه زه خبرې کوم تاسو مونږ ته اجازه زه صرف دا وایم، زه صرف دا خبرې کول غواړم ملکوزه زه فقط 2 سوال لرم بیا تاسو په باندې تاسو ملکوزه صاحب دا کمره د خلاصه کې د سلګ مخامخ کېنه ډیر وخت مې نه لیدل وروره څوک ویني وینم ورور مې ملکوزه مهرباني ملکوزه صاحب خیر دا کمره که خلاصوي هم خو هم نه خلاصوي هم سوالونه مطرح دي. زه نه پیژندم ما غږ ولې بیرته ډبل راځي هغه د چا کوم مې خلاص یا تلګه چې په دویم موبایل کې کلام کړی وي، دویم موبایل کې یا کمپیوټر کې د لایف کلام نه قاری صاحب د تا مایک څه باندې بیا دا ستونزه حل کیږي. زه بندوم دا زه سوال کوم تاسو ټول میکونه بند کړئ مهرباني وکړه لږ خو ځان ښکاره کړه که نه وسړی ولې داسې کوې وله که سبا را باندې خلک ټول ټاپې لګي تا ته خو معلومه خبره ده چې دا دنیا ټول د ټاپو ډکه دنیا خیر د چا قصه کې مه اوسېږه په مونږ یې لږې ولګولې د ریشو نه چې هر څوک دی. زما یو سوال ته دا ده چې انسان اول موږ پیدا شوي د انسان په شکل یو، موږ ته انسانیت مهمه ده که موږ ته هغه مذهبیت چې موږ که په عیسویت یو که موږ په نصرانیت یو که موږ په اسلامیت یو موږ ته دا غوره ده؟ دا یو مهمه سوال. موږ ته د نړۍ لومړی انسانیت انسان مهمه ده که بیا مذهبیت یا اسلامیت یا مثلا دا نور یهودیت دا راته مهمه دي؟ خبره دلته زما یو سوال دلته کېږي. دویم سوال مې دا کېږي دا موږ او تاسو چې راځو یو بل باندې فتوی ورکړو یو بل وژنو هدف مو معلوم نه، جانب مقابل ځان ته مسلمان وي دا بل خواته هم ځان ته مسلمان وي، دا وایي چې زه شریعت پلی کوم، هغه وایي چې زه د وطن و ننګ و ناموس په حیا باندې ځان قرباني کوم. دلته که زموږ دغه سربازان دغه چیټ کسان چې موږ د جګړې قربانیان ګرځو، موږ اصلي هدف معلوم نه ده چې زموږ هدف څه ده، فقط موږ ته مشران وایي چې د حکومت کسانو ته وایي چې تاسې په حق یاستئ او پسې اماراتو یا چې څوک د حکومت په خلاف باندې جنګېږي وایي تاسې په خلاف یاستئ. دلته منځ کې مړ کېږي څوک نه هیبت مړ کېږي، زه تاسو ته په خلاصه باندې وایم او نه اشرف کوشش کوه چاته توهین ونه کې. زه اوس بیا کوشش وکړه. زما سوال د وروره نه هیبت مړ کېږي نه اشرف غني مړ کېږي، دا دواړو جیونه تر اوسه معلوم نه دي، که د یو معلوم هم د په زرهاو خلک ځان نه راته توهین هیچا ته اجازه نشته، دا د مونږ سرې کرښې دي. ښه وخت راکړه دغه ورور ته به وخت ورکړو مهرباني وکړه. الکوزی صاحب زه دا سوال جواب کوم د الکوزی صاحب سوال جواب کوم. الکوزی صاحب ووایم چې انسانیت مهم ده که مذهب مهم ده؟ دا خو الکوزی صاحب خو افغان ده او ښه سړی ده، ماته خو بد سړی نه ښکاري، خو دا نظریه چې دا د مفکوره دا د ملحدینو مفکوره ده، دا یوه الحادي مفکوره ده د مذهب نه قطعا داسې نه ده. اسلام دا ګوره د اسلام خو د منحرف یهودیت یا نصرانیت په څیر دین نه ده، نه دا بودایت ده، نه دا د هندوانو دین ده. اسلام د الله را لېږل شوی کامل مکمل دین ده
اسلام هغه دین ده چې انسانیت یې موږ ته راښودلی ده. اسلام خو څه د یهودیت او نصرانیت په څیر نه ده چې موږ ته انسانیت نشي راښودلی. اسلام هغه دین ده چې موږ ته انسانیت راښودلی ده. که چېرته اسلام نه وای موږ به انسانیت نه درلودی. دا انسانیت چې موږ لرو، دا انساني چوکاټ چې موږ مراعات کړی دا د اسلام دی وجې نه. اسلام موږ ته د انسان چوکاټ راښیلی، د انسانیت یې راښودلی ده. او وروره تاسې مهرباني وکړئ مایک خلاص کړئ، راکړه ورکړه. راکړه وروره ده که راکړه ورکړه. السلام علیکم، ستړی مشه، مایک دې خلاص کړه. ودرېږه مایک کړی ورور ستاسو ته خو بخت مهرباني وکړه سوال ته سلامونه او نیکې هیلې سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته قاري صاحب ته ټول دوستانو ته وړاندې کوم. زه یو فقط 10 ثانیو کې ژر وایم چې زه څوک یم. نوم یې محمودشاه فرعي دی، قواره مې همدغه چې وینئ. 28 کاله کې د وطن څخه مسافر یم. نظر په مشکلاتو چې راته پیدا سوه او یو 8 کاله په اماراتو تېر کړي او 20 کاله په دنمارک کې. نو فقط په د اول کې مخکې تر دې چې موضوع ته راسم یو ګیله ستا څخه هم لرم، د قاري صاحب څخه هم لرم. حدی اقل زما خپل زه د فراه یم، په قوم اڅکزی یم، د ولسوالي د بالابلوک د فراه یم. حدی اقل 80 تر 80 نفره ځوانان چې د 25 کال وه تنه دا زموږ تنه د دغه ځای ټول افغانستان زموږ و. په هغه 8,000 9,000 کې چې پیسه ولاړه په دشت لیلي کې او ورک سوه، تر هېچا نه وانه اخیستی. دا خو پیسه دا ټول څه ګیله لرم چې اصلا هېچا پر خولې رانه وړه. دا څه سوه، دا څنګه شهیدان سوه، څنګه په ظالمانه توګه دا پیسه په دوی باندې مرمۍ وورېدې، څنګه دوی پیسه ولاړل. نه پیسه د دوستم نوم چا واخیستی، نه د محمد نور نوم واخیستی، نه د بل چا واخیستی. غواړه کونه ګرځي، معذرت غواړم د خولې څخه بده خبره وتل او پیسه دا خو خیر اوس وي. اوس راځو بلې خبرې ته. ګورې وروره بیا راځم دغه ورور چې مخکې خبره وکړه، ما انساني علوم لوستي دي، عربي ژبه مې تکمیله زده ده او وژبې نور هم خبرې کوم. کتاب مې لیکلی په نوم د جاروی برقي. اول ځل مې په نوم یو ورور مخکې بله ورځ مې خبرې وکړل، د هغه ډېر خوښې سوې. په نوم د دغه و فکر کوم جمال صاحب کوم نفر و، د هغه سره په لایف کې راغلم او بیا ډېر د ده خوا څه تشویق سوم، ویل چې ستا خبرو ماته خوند راکوي. خو خیر په هر حالت باندې زه به دغه ورور چې مخکې دا اوس خبرې وکړل چې نه پوهېږم دین مهم دی که علم مهم دی که څه شي، دغسې یو ور ووایم چې ما انساني علوم لوستي دي، کتاب مې لیکلی او په عربي ژبه هم پوهېږم. مشترکات التکوین و تشریح قاري صاحب دی، حتما د پیسه په دې باره کې معلومات لري. یعنی د انسان شناخت ظاهر او باطن په شکل د استدلال منطقي د اسلام د نظره دغه بخش مې لوستی دی. خیر دې ته پرېږدو. زه دغه ورور ته غواړم جواب ورکړم چې دغه زما مسلک دی. دې ورور ته وایم چې ګوره وروره موږ 3 شناخته لرو، موږ انسانان 3 شناخته لرو. یو دیني شناخت دی، یو فلسفي شناخت دی، یو علمي شناخت. علمي په دې معنی یعنی انساني علوم د پاک الله علوم چې دا جدا دي. هغه اوس درته وایم ګوره هغه په شناخت دیني کې راځي. دا ورور چې دا اوس ویله موږ 2 کټګوري انسانان لرو. یو هغه انسانان په مجموع کې چې پاک الله مني، یعنی په څه شي په زموږ په حساب عادي پر غیب ایمان لري. یو هغه کسان چې نه لري. اوس نو دغه یو ورسره باید جدا کړو چې زه په کوم کټګوري کې یم. زه په هغه انسانانو کې مثال زه په دې معنی یم چې دغه ورور مې دا اوس چې خبرې وکړه زما غږ که اوري چې موږ ته ځان په دغه انسانانو کې بولي چې پاک الله مني او کې نه مني. که پاک الله مني او موږ دلته په دې شناخت د دیني کې ګورو نو بنان په شناخت کې بنان زما دپاره په صفت د دې زه پاک الله پېژنم او په حساب پر غیب ایمان لرم. بنان تر ټول اول زما دپاره چې دی زما دین او زما مذهب دی. دا شی سو دې ورور ته وایم. دا نور قاري صاحب ورته وایي. بیا بعد له هغه راځي شناخت فلسفي دی، شناخت علمي دی. اوس نو که هر وخت موږ او تاسې انسانان 2 شی سره یو ځای کړو موږ ډېر سخت اشتباه کړې ده. هغه څه معنی؟ یو د پاک الله قوانین دي، خدایي قوانین دي چې زه پر غیب ایمان لرم، یو انساني قوانین دي چې ما جوړ کړي. اوس نو د انسان تعریف او د پاک الله تعریف چې موږ تاسو وکړو نو موږ خپل مشکل حل دی. پاک الله چې دی عالم، دانا، توانا، تکمیل، کامل، پوره ټول شي. بنان د قوانین هم تکمیل، پوره، کامل دي. زما تعریف چې زما انسان وای انسان یو موجود ناقص، یو موجود ناراضي، یو موجود چې تغییر خوري، یو موجود چې باید خپل تعادل وساتي یعنی چپه نسي، او یو موجود باید ولاړ شي د تکامل خواته او تکمیلېدی هم نسي. دا زما تعریف سو. وخت تکمیلېدی نسي بنان په هر ځای کې چې انساني قانون دی په هغه کې په حساب مشکلات وجود لري. په ځای کې چې انسان جوړ کړی قانون دی په هغه کې نواقص وجود لري. په دې خاطر زه انسان نواقص لرم. زه هره ورځ چې شپه بیده کېږم
ځان سره وایم دا خبره مې باید قاري صاحب نه وای کړې، دا خبره مې باید پیسه مبین صاحب ته نه وای کړې، دا خبره مې دا ورور ته نه وای کړې. خپل د ځان څخه پوښتنې کوم، بنا زه ناتکمیله یم. دغه دوه باید سره ګډ نه کړو او د پاک الله قوانین هغه ثابت، هغه پر ځای پر ځای دي چې هېڅ تغییر نه کړو. دا خدای شي سو اوس راځو ورور جانه چې موږ راځو د سولې په ارتباط قاري صاحب شو وبخښه اجازه ده زه خبرې وکړم 2 دقیقې نوره. بله اجازه لرم مبین صاحب خبرې وکړم. مهرباني وکړه مبین صاحب مهرباني وکړئ. فرحي صاحب ما سره په لایو کې راغلی او لکه دوی چې وې ما یو څو ځل په کمنټ کې لاندې ولیکل ستاسو په اجازه قاري سید خوستی صاحب فرحي صاحب الله تعالی ډېر ښکلی علم ورکړی دی، که خیر دی زما نوم بد هم دته ورکړې زه به بیا ډېر کم وغږېږم. خواهش کوم دغه ورور چې دا اوس راغی دغه ورور سره خبرې وکړل، ډېر ښه خاطره مې ځینې پیدا کړل، ډېر یو با ادب با نزاکت با ډیسپلین واقعا یو ډېر ښه خاطره جمال صاحب ما ولا د ستانوم د ځان سره لنوشته کې د یاد مونږ وزي ښه خیر. اوس راځو بل چې ګوري ورونو موږ او تاسو دوه اصول لرو، یو اصول د ارزشي دی، یو اصول د اخلاقی دی. ګوري موږ په اصول د ارزشي کې بیا ګوري دا اوس په کوم ځای کې یو. ما یو تکراری خبره کوم چې دغه ناسته جمال صاحب د ابل هو اوریدل. ګوري ورونو کومز او تاسو غواړو چې سره نږدې سو، کومز او تاسو غواړو سره نږدې سو، اول راځي وګورو چې زه غواړم سوله وکم کنه غواړم خپل اصول په اعتبار اعظم. که هر وخت یو انسان غواړي چې سوله وکړي نو حتما لار د حل ورته پیدا کوي سي، او که هر وخت انسان نه غواړي نو حتما دلایل د رد ورته پیدا کوي سي. هر څومره کته یو شی جوړ کې بیا دلیل درد ورته پیدا کوم، ولی چون زه انسان ناواقص لرم، اشتباهان لرم، بنا ستا په اشتباهان سپیګرزم. زه دا اوس نن ما تقریبا 2 ساعته یو نیم ساعت د لایف واوریدای، اکثریت ورونه راغلل خبرې کوي، په اخر کې احساسات تر اوسه یو بل ته په قار کېږو د خدای په امان هیڅ نتیجه ته ونه رسېدو. د ټایم از منی وای دا وخت پیسې دی، راسي موږ د وخت څخه دقیق استفاده وکړو، درسته استفاده وکړو، یو ورځ تر بل ورځ ورسېږو یو مثبت نقطې ته، یو ورځ تر بل ورځ خپل فاصلې لرې کړو راورسو نږدېوالی وکړو. وایي که پر یو لاره چې ته غواړې ولاړ سي او ته هغه هدف ته نه یې رسېدلی، که غواړې یو هدف ته ورسي او هغه هدف ته نه یې رسېدلی نو حتما پر هغه لاره نه یې تللی وروره، کني هغه هدف ته رسي. ما واورېدل دلته یو څو وروڼه وویل چې نه په امریکایانو خارجیانو فلاني وروره یو شی لمر په دوست ګوتو نه پټیږي، دا راسي ومنو چې دلته ظلم وسو، پر ودونو بمباریانې وسوې، بې ګناه خلک شهیدان سول، د پنوم حتی په اول کې د پښتنو د مرګ په حساب دغه پلان جوړو، بیا بعد دغه پیسې په مجموع کې چې چا لونګي په سر کوي یا پیسې په مسجد ته تللی دلته څه شی وو، دلته دا شان راغلل امریکایانو د کرزي په وخت کې دغه مشدز ظلمونه وسو، دا باید ومنو، دا نه پټیږي. دغه مشکلاتونو چې خلک راپورته سول. زه دا اوس وایم د سوشل میډیا اوس ډېر نږدې ده، زما سکه د اکا زوی په فراه کې دی، د هغه سره مې خبرې کړې، ډېر سپین ږیری دی، په دې خاطر زما پلار خپل وړوکی کشر و، خبرې مې ورسره وکړې، رېږدی دی. زه ورته ولي په نوم د خالق داد زوی پیسې په مابس په چرخي کې بندي دی، کوچنی هلک دا بیخي دی طالب، خو ده به څه ګناه کړې وروره، خدای پیسې چې دی اچولی هلته بیچاره پروت دی. نو اوس نو راسه دا میله کوه دا میله کوه، دا حسن په دې شان نه جوړېږو. راسي که موږ غواړو چې نږدې سو د خپل فاصلې ایسته کړو، آهسته آهسته یو بل ته نږدې سو، راسي د وابستګیام څخه ځانونه خلاص کړو، راسي د دغه حالت څخه چې موږ په احساساتو کې رهیو. احساساتو کې څه شی دی؟ ماشه په لاس کې ده، په احساساتو کې څه دی؟ وینه باید توی کړم، نه د دې سره چې خلاص سو آهسته آهسته ځانونه نږدې کړو او واقعیت ځان ورسو. بنا واقعیت څه شی دی چې ما د جمال ورور سره وویل موږ که غواړو چې سوله راو موږ غیر د 3 حالته دوستانو بل حالت نه لرو، هغه 3 حالت شي دي. انتخاب کوو، انتخاب څه شی؟ زه غواړم چې اوس سوله وکړم، زه راځم فکر وکړه دا اوس زه او مبین ورور ناست یو، زه غواړم د مبین ورور سره سوله وکړم، فکر وکړه چې زه ناست یم د چیرته د دولت په افغانستان کې هلته ناست یم او مبین ورور په حساب ما مخامخ ناست دی، یو د په حساب د اشرف غني ډاله ده، یو په حساب چې د طالبانو. اوس غواړم سوله وکړم، زه دا اوس کښېنم په مابین کې، نه زه نه غواړم یو خوا اوسم، زه غواړم منځی نفر اوسم، غواړم چې مابین کې سوله راوم. څنګه سوله راوم؟ اول ګورم چې موږ انتخاب لرو په 3 حالته کې، په ښه او ښه حالت کې، په ښه او بد حالت کې، په بد او بدترین حالت کې. بغیر له دې مبین صاحب قبل انتخاب موږ لرو په ښه او ښه حالت. صحیح ده. محبوب فرحي صاحب 2 منټه وخت که مبین صاحب بیا زما
ټولو اروپایي میشتو ځان ته مبارزین چې وایي خیر دی تاسو داسې لایوونه وکړئ چې د سوله ییز لایوونه تاسو شر او فساد ته لمن مه وهئ او څومره چې اروپایي میشت زما دا خبرې اورئ ستاسو خوا او شا کې که داسې کړۍ وي چې هغه داسې شر او فساد ته لمن وهي د یو افغان مسلمان په حیث باندې ورشئ کور ته بلنه ورکئ خبرې ورته وکړئ چې دا ستاسو نوم بد نه کړي دا ستاسو په نوم باندې دغه بده استفاده ونه کړي ځکه یو کس دی ناست دی او د اروپایي ټولنې ځان مشر بولي او ستاسو په نمایندګۍ ټول ملت ته مقدسات ته کنځل کیږي بیا تاسو له موږ نه خفه کیږئ چې موږ ته سکشویان وایي موږ ته سوسیال خواره وایي البته ستاسو موږ ټارګټ نه یی موږ هغه کسان یو چې ستاسو نوم یې بد کړی نو هیله ده چې تاسو ټول ورشئ هغې خلکو ته دا خبرې وکړئ چې ستاسو د وجې نه ستاسو د خولې د وجې نه موږ کنځل کیږو موږ ته بد رد ویل کیږي حالانکې کې تاسو اسلام پاله وطنپاله خلک یې بنان د خلک چې په سوشل میډیا باندې ډوزي ولي زمونږ مقصد صرف دا ده هغه خلک اروپایي هیوادونو کې مسلمانان افغانان چې ژوند کې موږ هدف تاسو نه خو تاسو دا فریضه جوړیږي چې ورشي دا خلک پوي کې نه پوي دي په ډالرو مزدي په تنخواګانو مزدي په تقدیرنامو مزدي نو تاسو دا ضروري فریضه ده چې دا پوهه کوي او تاسو نوم باید غلط استفاده ونه کړي ډیره مننه موبین صاحب کور مو ودان ډیره مننه ته موږ سره اوسې ګننګیال صاحب قاری صاحب موږ نه متاسفانه قطع سو د تاسو اړین د موږ سره فرای صاحب کدی تا خبرې پاتې راړن لاندې کدلته یو سرتیری ده د نجیب سرتیری ده نجیب څه شی کاروان ده د سره غواړو چې ننګیال صاحب سره څه خبرې وکړي زما خبره دې وګورئ چې موږ د علم د نظر څخه درې حالت لرو د انتخاب هغه د سي دي په ښه او شترین حالت کې په ښه او بد حالت کې په بد او بدترین حالت کې اوس نو زه راځم خپل وطن افغانستان ګورم چې موږ په کم حالت کې یو چې غواړو په حساب سره جوړ په ښه او شترین حالت کې نه خیر دې کې نه یو اوس نو دوه نور حالت پات شو په ښه او بد حالت کې یو چې انتخاب وکړو بیا هم نه یو ولې زموږ په وطن کې اوس ښه حالت نه دی دا اوس بد حالت دی بنان دې کې نه یو راځو په بد او بدترین کې باید انتخاب وکړو بنان دا اوس فعلا که موږ انتخاب کوو موږ په بد حالت کې انتخاب کوو او غواړو سره جوړ سو او که اوس جوړ نه سو مطمئن اوسئ موږ بدترین حالت به څه دی زما اوس په وطن کې د بمونو مور استعمال سو په زرهاو ټونه بمونه واچول سو رنګ F-16 او B-52 دا نور تیارو خپل تمرینونه وکړل په مابین کې په حساب څوک شهید سو څوک مړ سو افغان د چا خاور خراب سو د افغان نه د امریکایي نه د ډنمارکي څخه په ډنمارک کې ناسب نام د انګلیسي فرای صاحب ډیره مننه دغه سرتیری چې دا د 13 خوند یو ورور ده او په کچم تقریبا وای د ما ختمیږي دغه انټرنیټ مې نو د ته به وخت ورکو د 13 خوند ورور سرتیری السلام علیکم په خیر راغله مایک د خلاص کا دا د 13 خوند یو ورور ده سلام علیکم السلام علیکم لا صاحب شه جوړه شکر د الحمدلله आवाज ته لګ جی کا بیا لکه څه به سره لا صاحب ما دې شنو دی ویل چې دې خوند ورور ما زموږ انډوال مشهید کې هغه دې خوند ورور لا صاحب ښه ډیرو بخیر زه به هر حال نو مهرباني وکړئ مو د بندیانو موضوع ده په موضوع باندې که عمر جمال صاحب یا ننګیال صاحب نه سوالونه لري دوی به لنډ جوابونه درکړي لا صاحب پوښتنه مې دا ده که چیرې ستاسو په زندان کې د کوما مرض بندیانو ته ورسېږي تاسو څه تیاری ورته نیولی دی کوما نه د کورونا ده سر دې وخورې کوما نه د کورونا ده ننګیال صاحب جواب ورکړه ننګیال صاحب مهرباني وکړه لنډ جوابونه ورکړه سمه ده سرتیری صاحب زه خو صرف دومره ورته وایم چې څومره بندیان هلته بندیان دي ښه محفوظ دي زه خو طالبانو ویان نه یم البته خو یو افغان په حیث درته وایم چې هغه افغانان دي او هلته ښه خوندي دي ښه محفوظ طریقې سره ناست دي هغه دومره ډېر دي نه لکه د طالبانو بندیان چې دي او هغې ته ښه محفوظ اقدامات دي مونځ او دس کوي 15 ورځې چې 15 وخته مونځ او دس وکړي پاک صفا شي کرونا صرف پاکي غواړي نو هغه پاک صفا دی 15 وخته مونځ تلاوت کوي عبادت کوي د الله په مستۍ مست ان شاء الله هغې ته هېڅ هم نه کېږي خو موږ د طالبانو بندیانو باندې خفه یو چې هغه په راحت کې شي او دغه سول نه مخکې راخلاص شي تر څو وربند شي مننه او دوی به ور خلاص شي د نور به ور خلاص شي ظاهره خبره ده د تاسو والا بم خلاص شي سرتیری موږ دا به خود خلاصېږي څنګه به خود خلاصېږي چې تاسو هغه راخوستې نه کوئ ستاسو حال به څنګه خود خلاصېږي داسې مطمئنه موږ والا نشته تا سره وروره بخښنه غواړو مایک د بان که خیر د تا نوبت چې راغی سرتیری صاحب خبرې ډېرې مهمه دي
موږ په د امریکایانو په رقم یاران لرو ملا صاحب. نو ما امریکانو پر رقم هغه هم درنه روان دي، هغه هم درنه روان دي. تنخواه هم در باندې بنده کړې ده. نو که تاسو ته تنخواه در نه کړي سرتیری صاحب تاسو به څه کوئ؟ ملا صاحب هم رینجر به کبار کو خو دغه کار دی نو څوک هغه دي د وطن ساتونکي ښه ورته وګوره. رینجر په کباړ کې ښه رینجرې ختمې سولې بیا څه کوې؟ ملا صاحب هم په دغه لارو کې هم د غټو موټرانو ولا تېرېږي وم خو د دې څه مو هر ورځ یو لسی مسۍ دا خو هر ورځ مو دغه دی وم سره پوخ دی پوخ خدا ګوره سرتیری وروره په دغه لار کې که ته مړ سې مرګ دې هم خرابېږي. ښه درته معلوم ده څوک د جنازه هم نه کوي، همداسې بې جنازې او بې کفنه دغه درې رنګه بیرغ کې هم تاویي ورخطا کوي. نو هلته بیا سوال و جواب ډېر سخته ده. راځه د آخرت لپاره یو څه وکړه. ملایان راوستلي دي شهیدانو چې جنازې د امریکایانو ملایان راوستلي دي هغه یې کوي. ولې ناته کوم جنۍ راوستي دي؟ موږ د غټې غټې ژېرې دي زموږ سره راسره دي. ولې د کوم ځای راوستي دي؟ دغه زموږ د وطن دي ملا صاحب. البته مبین صاحب رابرټ نیلر فتوا ورکړې ده چې دغه د طالبانو طرف ته خلک چې دي ترهګر دي او دا مجاهدین نه دي بلکې دوی د ترهګرۍ لپاره جنگ کوي او مجاهدین خو مونږ یو. نیلر وایي سرتیری صاحب یو شي ته ډېر دا وایي زه د طالبانو هر څه منمه تسلیمېږم خو وایي مونږ سره به بیا په دې پوستو کې ښځینه سرتیري وي که نه دغه ځای دې ډېر تشویش کړی ده چې دا ولې؟ مبین صاحب ډېر معذرت غواړم زه دا د کار کالي ایسته کوم د مانځه وخت مې دی بېرته ژر راځم. ډېر 15 دقیقو کې راځم. صحیح بیخي صحیح 15 خو نه سرتیری صاحب دا ولې دومره مشکل تللی دغه دغه سره ده؟ یو خبره کوم جمال صاحب مبین صاحب خیر دی د خبر رو براتیر سو منګه واټن د نفرت کمو دي سره نور ډیر خلک خفه کیږي. سرتیری صاحب کومه سي معقوله پښتنه لري البته نه هڅه ټوکی دا خو مونږ ټوکی کو د مزاحیه دی پر نه دا بالکل جدي دی جمال صاحب دا د دوی د حکومت سرتیری د جمال ننګیال صاحب مهرباني وکړه د پښتنه وکړه. زه به یو پښتنه وکم لا صاحب دا او دا زموږ حکومت وایي چې تاسو کم خلک لکړي دي ګرد ملکیان خلک دي تاسو وایي چې طالبان دغه مو لکړي دي حکومتي خلک دي څه ثبوت لري تاسو چې دا زموږ حکومتي خلک دي او عام خلک نه دي ملا صاحب؟ وروره سبا به مونږ دا هغه نیولی څه ورته وایي د قندار ګوګشتک غوږو څه نومیږي امنیه قمندان هغه خو ملکیانو کې راځي بیا به وایي دا ملکي خو څه کوو دومره کوي شی هم نیولی ده لکه د بطخې بچی په دې مونږ څه کوو خو وګوره څومره مضره ده. ملا صاحب پسخن بند دی ملا صاحب ګوره پسخن بند دی څوک سم دم ده له تادین نه غوږونه غټ دی وروره قربان دې سمه کوم ځای سم ده هغه به بیا تاسو دا ملکي کاسته زموږ په مشرانو پسې مه خانده ملا صاحب ګوره مه خانده منه وروره د دې په ځای چې چین ته د کورونا وایرس په باره کې چین ته د تعزیت لپاره لیک استوه هغه یې ویسټ انډیز ته لېږلی و دومره خو عقل ده تاسو راوړی دلته م کېنولی ده وایي دا امنیه قمندان ده دا خبرې ګرده پنجابیانو د ښوولې دي نه دا د پنجابیانو خبرې نه دي جمال صاحب مهرباني وکړه. صاحب زه خو یم پنجابی زه به اوس مجبور یم چې جواب ورکړم څنګه صاحب؟ ملا صاحب همدا خلک چې د ته یې لکړه دا خو ګرده ملکیان خلک وو زموږ انډیوالان نه وو څه ثبوت لري چې دا زموږ انډیوالان وو؟ البته زه خو د دوی ویان نه ماته ولاکه پته وي خو مبین صاحب د یې چې ستاسو خلک یې نیولي وو اوس دا چې ته وایې چې نه دي نیولي خو حکومت د رد پې ورکړي که نه دا دوی چې نیولي دي دا چېرته نظامیانو خو ټولې په سپینو کالیو کې راخوسې کړه چېرته چا سره ټوپک نیولی ده نه خو حکومت د څه رسمي رد پې ورکړي که چېرې په روغتیا د خبره ادعا صحیح وي رسمي رد نه ورکړي دوی د خپل د بندیان موږ ته هم د تربیې په وخت کې هم خدا ویل شوي دي چې ژر یې ولنګوټی پر سر وبر هغه تعلیم دي موږ یې خود نسو ملا صاحب دغه د اوس خوند دې وکړه چې ژر یې په سر په مخ او لنګوټی په سر و هغه طالب ده دا تاسو ته دا تربیه چا درکړې ده دا درس چا درکړی تاسو ته؟ زموږ د انډیوالانو ولې دا قمندانان نور ما چې دغه شي فالتو خبره خو نه ده ملا صاحب دا تاسې دا د امریکانو پوستې ته دا تا قمندانان دي 20 ځای تلاشي ولې تې اخلي دا خاوره خو یې تاسو ده که نه
ما صاحب ګوره پنجابیان پښتنې به نه کوي نور چار څه وایي دا د پنجابیانو پوښتنه سوله دغه د جمال صاحب اوس ورسره ګاز کا بیا خبره ماته راګرځي که څه سرتیری صاحب په ډېرې مهرباني سره پنجابیان ولې خبره ماته راګرځي جوماتونه ولې بمباروئ دا اوس بیا زمانه سوال ده نه پوهېږم زه څه ووایم نه ده ته وایم ما سرتیري ته پنجابي غلامان پکې مراوله څنګه نه بمبارو تو پنجابي غلامان مراوله ته مه غږېږه نه بمبارو هیله مو ده ته مه غږېږه بیا دې قطع کومه دې سرتیري سره د ما کار ده دا سرتیری نن انشاءالله موږ ته تسلیمیږي ښه جوماتونه ولې بمباروئ سرتیري وروره ملا صاحب ستا د خبرو سره د دالو بوی روان دی ما ته معلومیږي ملا صاحب دغه پنجابیان پوښتنې پرېږده ملا صاحب څنګه پوښتنې وکړم دا قندوز کې دا په هلمند کې ودونه بمبار کړه د تاسو ولسمشر په اصطلاح باندې ارګمیشته ولسمشر ولې امریکا باګرام بیس ته لاړ او ټرمپ د عسکرو منځ ته ورخطا که دی تاسو په غلامۍ باندې دلالت نه کوي دا نه ثابتوي چې تاسو غلامان یاستئ ته د مېلمه په قدر څه پوهېږم ملا صاحب هغه دغه داسې دلته راغلی و زموږ مېلمه یې ته ولې ورغلی مېلمه ته څوک نه ورځي ملا صاحب ښه دا مېلمه د تا کور ته باید راسي که ته ورسې د مېلمه کور ته دا څه رقم مېلمستیا وه زما کور ته راغلی وم باګرام زما کور نه دی ملا صاحب باګرام ستا کور د ولې ارګ ته نه راته بیا چې دا تا ولسمشر لاړ 20 جارې تلاشي ولې ورنه واخته باګرام کې بیا نو خدای ستا په رقم پنجابیان شهید کوي نو خود تلاشي دې نه اخلي نو څوک شهید کوي اشرف غني بابک اشرف غني بابا کوم سړي د شهادت مرګ غوښته ما و چې ټرمپ یې خلک چې شهید کوي هغه لارګه راوځي نو څه به شهید چې کومې ډېر دعاګانې کولې مانځه کې یا الله د شهادت مرګ یا الله د شهادت مرګ اوس که ووایم بیا به جمال صاحب په قار سي پوی خو سولې که نه نو هغه چا ورته ویلي چې جهاد ته ته نه ځې او په الوا کې څوک بم نه درته ږدي پوه سې اشرف غني به دې په ارګ کې څه شهید سي وروره خو ارګ نه دې راوځي چې معلومات ورته وسي مبین صاحب که ابل نه ته ګریوان ته خلاص کړی وو نور به یو راغلی کې خو ګریوان دا خلاص کړی هغه مرمۍ په پغمان کې لګېلې وه دلته د بطخې سینه را خلاصول او دا یې کول وروره یوسفزۍ ته وخت ورکړې که دغه څه وایي ښه مهرباني یوسفزی به تا سره مخاطب کوي یوسفزی صاحب دواړه هم که غږېږي ته جواب ورکوه دا نجیب سرتیري دا خبرې ما دې نه وروستی سوال کوم که چېرته تاسو ته پوستو ته ودرېږه مبینه چې څوک دې په ګټه راسي د پریخي خبرو ودرېږه لږ صبر وکړه سرتیری که تاسو ته پوستو ته چارس دار نه وړلی سي څومره جنګ به تاسو وکئ بغیر له 400 سګرټیو نه ما صاحب دروغجن د خدای مختوره دی نو اوس داسې پوښتنه وکړه نو خامخا جواب غواړې هو حقیقت ووایه ملا صاحب چې حقیقت ورته ووایم ملا صاحب خدای چې وم د سګرېټۍ نه پوسته کې هلک نه یم ملا کې ګر سره خوند ملا صاحب نه کې طالب ټکاو ته ولا کوي دا اوس وګوره دا سرتیري دي بیا هغه کشران ته بندیان طالبانو خوسې کړه وایي دا خو په دومره عمر کې عسکر نسته هغه څوک وه طالبانو چې خوسې کړه رښتیا ووایه هغه کشران هلکان خو په هغه کې نومای مزبور انډیوالان هم وه او نومای ګرد ملکیان خلک وه ملا صاحب خو دا کشران هلکان یې ولې نیولي وو طالبانو طالب خو پنجابی دی خود به نیسم هغه د خپل هېواد پنجابی نه ده خو تاسو سره په پوستو کې و طالب پنجابی د تا په دا دومره جنګ کې څومره پنجابیان وژلي دي خو ټول د خپل ورونه همدغه طالبان دي تا د کلي تربور او عزیز دی وژلی ده هغه د پنجاب دپاره کار کوي نیمه پنجابیان یې پښتو یې زده کړې ده ملا صاحب هیله ده مبین صاحب چې یوسفزی صاحب که خبرې وکړي ښه مهرباني وکړئ یوسفزی صاحب سونه خدي په ګټه او مبینه سونه د سره باس کوي یو سړی چې دی بیرابان کې بیا ټک راکاته کې ډېر د افسوس ده او یوسفزی صاحب موږ خپل اصول لري یوسفزی صاحب چې یو کس غږیږي بل کس ته اجازه نه ورکوي اصول ماته معلوم دي سلامونه اول سلامونه ټول دوستانو ته د لایف اصول د لایف د مونږ ده پال په دې د خو وروره اوس چې دغه پاکستان کې خلیلزاد او میلر
او د پاکستان د باجوا جنازه میلر او خلیزات د چا له پلوي ناسته ده او پاکستان د چا د خوا نمایندګي کوي دا کومه مسوله ده چې دا ګوند د منګ په سولو په حق لغږیږي تاسو د مبارک سو معلومات لري مهربان ننګیاله تا ته خو بيخي چیلنج ده ننګیاله تا ته خو بيخي چیلنج ده ته جواب کړه دا ته خدای راسي دا ناس تم په ما بدل لګيږي مهرباني وکړه علت څه شه دا ولې بدل لګيږي در باندې وروره خدای راسي ننګیاله زو ته خو بسره مخامخ شو خیر دا د سینې کېږي دا زه درته ته بیا مخامخ شو ته مې لګي روانو نس زم نسم هیله دا چې دغه د وطن د زیاتولو خبرې مکو ننګیل سره د شخصي هغه دی وبخي هغه بیا مونږ زینه ګورو سره مهرباني وکړه یوسف زئی صاحب د پښتنه او د اختار زه پوه نه شوم تاسو اختار ورکوي چې شي نه ضرورت ته نه د اختار خیر دا وبخه ته مهرباني وکړي سوال جواب راک مخته نګل صاحب خیر ده نه دا سوال خو باید تاسو طالب بیان نه وکړي مانه چشته مطرح کوي دا سوال والک خطینو مندګي کته دلته ناس کنه سپرتی غږی ولا جب تړي تنو مندګي ته شا ولا اړ کنه ته نه ناس دلته ته نه ناس هین بنه کوي وروره سام په انسانيت سره ته ناس کې نه ناس یوسف زئی صاحب ته ناس دلته ما څه کې د څه کوم نظر اغلم زه تاسو سوال کوم تاسو سوال کوم ته چې مونږ سټوډیو ته ودرېګه ته چې مونږ سټوډیو ته راغله ته طالب سولې یوسف زئی صاحب خدای ته وګوره هر څوک چې حق لري د افغانانو نن د مونږ لایف ته خان یوسف باچا سره دا خلک دا ټول طالبان شو کله چې نږدې خو سره په ګوردا ماشاءالله ډېر تکړه سړی ده خیر دی نګیال صاحب مهرباني وکړه نګیال صاحب مته یو ملټر غزه خیر دی سره مخاطب شون نګیال صاحب په بخیر دلایل منطق نسوي اختارونه بدرد ویل دا خو افغان سره یو تعلیم یافته افغان سره دلالت نه کوي دا خبرې کوي زه پوهیږم چې تا ته خاص معلوم دي تا تعلیم کړی خو بیا په ډېرو ځان وه تا نه خو په خدای تاسو غو سړی ته زما زه ته تا تعلیم انسانيت باندې خبرې کوا په انسانيت خبرې کوا دلته د ملمانه چې ما تا ته کې نوې الحمدلله ننګیال صاحب یو د الحمدلله دوی په سیاسي ډګر کې دوی په علمي ډګر کې دوی په دینی ډګر کې په هر یو کې د ماسترۍ تر حده پورې کاچې کړي دا د پانتون استادان دي دا داسې څوک سره چا سره ته خبرې نه کوې هغه که ننګیال صاحب ده که عمر جمال صاحب ده د قدر وړ خلک دي ته خبرې کوه په داسې لهجه یې کوه چې تا ته معقول جواب درکړي اصلا ته داسې یو خبرې کوې لکه هغه همدغه د نجیب کاروان د ده خبرې د تا ترمنځ فرق شي سو دا بیچاره یو بوغی یو سرګټي سړی ده ته ځان ته هوښیار وای نو مهرباني وکړه باید د تا او د یو چرسي ترمنځ فرق وي داسې سوالونه وکړې په ارامه لهجه داسې مه کوه که بیا مې یو ورته درته دا میز په دې سکان ووهه ولاکه د ټولې اروپا میز د سرشویان جواب راکړي خو بیا دته مه مجبوروئ سم په سړیتوب غږېږي بیا هغه خپله ریاضي درته هغه خپله ریاضي ضرب زباني بیا در باندې پخوم وروره سم صحیح غږېږي مشکل زمونږ دا دی نن سبا په دې سوشل میډیا کې چې هر یو سړی د حق خبره کوي هغې باندې ستې د ایسای ټاپا د پنجاب غلام نن شپږ میاشتې مخکې کوم یو زه لږ واضح ورکم د زه غواړم چې ته طرف د وضاحت ورکم زه به دا ګواهي وکړم مهرباني وکړه نګیال یو مې لږ وخت راکړئ ګورئ ما دلته خپل شکل ښودلی نوم مې ښودلی دی دې نوم نشته شکل یې نشته که زه چېرته به باطل وم زه چېرته په ناحق کوم تا د خدای دومره تکړه کړي چې ته ما چېرته ودرې ما ته ووایه چې دا خبره دې ولې د اسلام کوله دلته د شریعت کوله که په دې باندې زه شهید شم ما مړ شم زه خو افتخار کوم که ته ما چېرته په اسلام او په حق ویلو باندې وایه چې زه به تا داسې کوم ننګیاله ته د کوم اسلام خبرې کوې ننګیاله ما پوکه ته د کوم اسلام خبرې کوې ما خو پوکه کوې ته راته ووایه من کوم اسلام خبرې کړې ته راته ووایه قربان یوسف زئی صاحب خیر دا لګ قربان ته خو د پنجاب د اسلام خبرې کوي کنه نو وزړګی نه دي دا ته خو د اسلام خبر نه کوي چې کوم اسلام درته وایي ته د پنجاب د اسلام د پنجاب د اسلام راګي وزړګی په دې ټولو خبرو کې د پنجاب ذکر کړه یا ما کوم لایف کې د پنجاب ذکر کړه او قربان دي شم ته خو لګ په خبرو ځان پوهه کنه ته خو لګ احساساتي کېږم او د کمقل سړی اول نه احساساتي ته خو اول صحیح سوال صحیح مطرح کا صحیح کس نه مطرح کا او زمنګ په دې لایف کې د پنجاب نوم خو د اسلام ته پنجاب راوړی آیا زه چې خبره د حق کوم ته په پنجاب پیسې ته په خو خپل ننګیال صاحب خیر د زموږ تلګ وخت روګه ننګیال صاحب په بخښنې سره لګ د مایک باند کا پټری بخښنې سره اول خو یوسف زئی صاحب په بخښنې سره مونږ دلته چې راغلو مونږ کری سید خوستی صاحب تر غلیو مبین صاحب تر غلیو او نورو مرګرو تر غلیو البته کری سید خوستی صاحب په لایو کې یا په پروګرام چې دا خپل شکل ښکارا کې چې کچې به چرته په صبر وکړم تلک صبر وکړم په بخښنې سره ننګیال صاحب ډېر زیات غټ افکار ورکوي سوال نو جواب کړ ننګیال ته مې خو وګوره بیا تا مطابق
خیر ده لږ ودرېږه خلاص اضافه که خبرې نه کامره کوه دې ننګیاله خلاصه که ګورې به دوزې ډېر مه وایه زما را بیا مو تا مخامخ ګو دا خبرې کامره دې خلاصه که کامره دې خلاصه که نیازبینې کامره دې خلاصه که کامره دې خلاصه که چاته اخطار مه ورکوه د سوسیالو ولاکه دغومره زوري چې څوک دې چاته اخطار ورکي د کلیسا دغومره زور مونږ نه ته د پنجاب مونږ د کلیسا کې دومره زور نسته سوسیال خیر دی لږ به خبره زه ورته وکړم که کته وم خو زه خبره ورته کوم یوسفزی صاحب په بخښنې سره لږ به غوږ سره نیسو داسې به نه کوو داسې موږ دلته چې راځو تاسو ته پته ده ټول خلک راځي دلته کري سید صاحب ناست وي مبین صاحب ناست وي دوی زمونږ داسې وښایه چې د اسلام د لوره د اسلام د نګاه نه زمونږ داسې دي لکه یو مشران ولې ځکه چې دوی د شریعت دپاره کار کوي دوی د اسلام دپاره کار کوي البته ستاسو په ذهن کې دغه ده چې دوی د پنجاب اسلام دپاره کار کوي د پنجاب په نوم اسلام د سره شته نه یوسفزی صاحب خبرې ته غوږ ونیسه اسلام چې دا هغه رسول الله برک راوړی دی علیه الصلاه والسلام قرآن وحیده ته راشوي ده او په هغې احکامو باندې چې هر څوک لو که هغه پنجابی و که افغانی و که امریکنی و که هر څوک و هغه سره مسلمان شول سره ورونه شول انما المؤمنون اخوه صاحب ته په موږ باندې دا ټپه مه لګوه نه ده ستا نوره ملګري په موږ دا ټپه لګوي چې موږ پنجابیان یو موږ د شریعت سره ودرېږو تر د آخري ورځې پره به ورسره ودرېږو هغه چې هر چېرته و که د طالب په طرف کې و او که د حکومت په طرف کې و خو په ډېر تعصب سره چې فی الحال موږ ته د حکومت په طرف کې شریعت د سره لیدی کېږي نه البته زما په دې باندې لایبونه دي د دیموکراسي په مقابل کې یا د اساسي قانون د فی الحال اساسي قانون چې د دیموکراسي نه چې راوتلی دی او جوړ شوی ده په دې باندې زموږ لایبونه دي یوسفزی صاحب ته کتلی شي موږ خلکو ته درسونه پرې ورکوو الحمدلله هاشمي صاحب خلکو ته درس پرې ورکوي نه موږ دلته د طالب نمایندګي زه نه ګورئ عمر جمال صاحب دا په خدای قسم د کاتم پورې مکتب ویلی ولاکه د اساسي قانون دیموکراسي خو حاکم دي سوی ګور کې پنځه سی وای دا چرسي د بنګي د لاړ سي ترکیه ته وخت ته ایران کې مزدوري کوي غزینه اختارونه را لګي دا ټول بي سی واده دا ټول په خدای کې د پنتونه سنادلې تکشنه غویان دي ته څه باس کې لکه د نور بل موضوع باندې باید خبرو صحیح ده ښه خبره ده بس دا خبره پرېږدو مهرباني وکړئ هیله ده کسې هیڅ کلام چاته دلته په موجوده خلکو کې او دغه څومره خلک چې ناست دي موږ ته کېدای شي دي کې خویندې هم وي کېدای شي یوه خور د کوم ورور په نام راغلی وي خو هغه د لایف ګوري چې دغه طالبان څه وایي ګوري چې د خلک څه وایي هغوی ته خو بېعزتي مه کوئ هغه خو زموږ خویندې دي مهرباني وکړئ موږ دا وایو چې خدای پاکه موږ د شریعت د اسلام خبره وکړو پنجاب زه ګورم شپږ میاشتې مخکې ما د زه د ستر پنجاب خلاف ما لایوونه پراته دي دا خلکو ویل ولا ډېر تکړه سړی ولا داسې ده اوس چې په افغانستان کې مسایل باندې موږ خبرې کوو پنجاب مو ورته پیسې مو ورته البته زه د دې شاهد یم په بخښنې سره زه د دې شاهد یم دا کس ما پیژنې زه دا کس پیژنم خو زه مشکل دلته دا دی چې دغه د فیسبوک ننګیال صاحب د خلکو دپاره چې توضیح وشي وبخښه زه د دې شاهد یم زه په دا ګوایي ورکوم د الله په مخ کې په ورځ د قیامت به م ورکوم زما په غاړه کې به وي چې د صلح نه مخته چې یا دغه د تړون خبرې نه وي شوي د امریکې ولا د هغه سره د طالبانو سره د هغې نه مخته یا ننګیال صاحب په دغه اشرف غني پسې خبرې کړي سید ننګیال صاحب ورځه په دې هغه پسې د خبرې کړې وي په د اشرف غني پسې ولې ځکه چې د نیوکې پرللې خاص کر کې په هغه موضوع کې چې زه خلکو تاسو ته یاده کړم چې هغه د پتنګړې موضوع کې ما ډېره ګرمه راخستې وه ورپسې په هغې پسې دا لایو ورپسې راغلی و او مخامخې خبرې ورته کړې وي بلکې دومره خبرې هم کړې وي چې د هغه شاګردان چې دي د پوهنتونو والا شاګردان دا باید راوچت شي دا په ډیموکراسي کې دور لبولی شي دا په وطن کې تغییرات لبولی شي الایب یې شیر شوی ده نو هیله ده چې خلکو باندې تورونه مه لګوئ داسې مه وایئ چې دغه طالبان چې اوس مخته راووتل د سورې نه وروسته د خلک د طالبانو په طرف شول د دوی دریځ د اول نه د رقم ته البته مخته د حکومت په طرف هم خبرې کړي دي دیموکراسي په طرف خو د صلح دپاره مقصد یا که چېرې د دوی په طرف یې خبره کړې وي خو چېرته باید د دوی ښه کاریت کړی وي نه دا خبره چې دی اوس مثلا اسلام ته کار کوي تاسو به د الزام لګوئ چې ته پنجاب ته کار کوي دغه الزام ډېر بد ده او په ټولو بد لګېږي اول په ما بد لګېږي زه خو یم پنجابی رسمي مبین صاحب زه خو کیتی جانې وایم هغه څه کې دلته د انجینر په نامه یو ورور ده ولاکه ماته دا معلومات چې دی له کوم هیواد نه خبرې کوي نن یې ګیله مو کړله وایي دا سکشوی مکشوی مال ولا چې تر هغو د مدرسو توهین پرې نه ږدي دا سرې بټنې کې به زه ګوتې وهم دا د یوه خبره مدرسو ته د توهین نه کوي مقدساتو د توهین نه کوي مدرسه جومات دا د موږ سرې کرښې دي ولا که په امریکا کې وي چاته اجازه نه ورکوو چې توهین ورته وکړي بل په دې ټکي باندې چې دوی وایي بله ورځ یو همدغه سوسیال خورونه یو کس راجګ سو وایي هغه جومات نه چې د جهاد فتوا هغه مدرسې نه چې د جهاد فتوا صادرېږي د ما د ملک وایم امتیاز یې پکې وکړي سبحان الله
قرآن کریم د جهاد حکم کړی، احادیثو د جهاد حکم کړی، فقه حنفي راواخله، ټول مذهبونه 4 واړه د افغانستان په دې ظلم او په دې وحشت باندې د جهاد له فتوا نه نسي منکرېدلی. ته راول هلته د قرآن آیتونه موجود دي، دلته احادیث موجود دي، یا نه په صلحاو دي. نو ته خو عین ډایرکټ د احادیثو د قرآن ته توهین کوې، نو زه څنګه او یو خبره درته کوم، دغه خلک چې په اروپایي هیوادو کې دي، قسم مې دی په خدای چې افغانستان ته راشي دوی ټرت لا ولاکه کولی شي. دا ټول راغلي دي، دا یو ماته معلوم دي چې افغانستان کې خپلې رسختیانې تیرې کړي، له دې نه چې څنګه سارې ځوانده لاړه بس بیا شروع. نو تاسو راسئ افغانستان جامې ته د انجینر صاحب شاه محمود په صدق به زه یو ګواهي ورکم چې ما د قاری عیسی سره چې کومه، زه خو قاری نه ورته یم، عیسی محمدي چې کومه پوره ویډیو ورسره ما وکتله چې د لایو ورسره د الته دته مخامخ ویلي دي، او په دغه دی ورغلی و چې زه دې ته راغلی یم چې تاسو باید کنځلې ونه کوئ، نه باید مقدسات ته وکئ، نه باید جوماتو ته وکئ، نه باید شاعر الله ته وکئ، او ډېر په ټینګه ورته ووایي، او تقریبا 2.5 غنټې بحث ورسره وکړو. الله تعالی د جزای خیر ورکړي. د انجینر صاحب زه تاسو صرف یوه خاصیه ښیم، ځکه چې مثلا په لایف کې ډېر راځي. انجینر صاحب د خاصیه ده چې کوم چا سره چې مخاطب شي د مخالف طرف خبرې ورته کوي، تر څو چې خلکو ته قناعت پرې راواخلي. خبره پوه شوې، د دریځ ده، ما لیدلی ده که نه. سړی ډېر ښه سړی ده، سړی صلح ته کار کوي، الله د جزای خیر ورکړي. البته انسان دی کله کله یوه نیمه خبره هم غلطي کې انسان نه وزېږي، دی شي ما نه وتلی وي، زه خلکو نه بخښنه غواړم په هغه که ما نه وتلي وي، موږ انسانان یو. هیله کوم تاسو سره مېلمانه دي. جمال صاحب دغه د اول ته کېدای شي د موږ هغه ملګری لکه چې لاړل لایف نه ننګیال صاحب، همداسې انجینر صاحب نن یې په ما سختې نیوکې وکړلې. حق یې ده وروره، زه باید ځان اصلاح کړم، د ما د اصلاح دپاره که دښمن هم یو خبره کوي زه باید ومنم. حقیقت وایي مبین صاحب ما نیوکه پرې کړې ده، الله جزای خیر وکړي. هغه د الحمدلله مبین صاحب زه درته ګواهي درکوم، په دې به زه به په ورځ د قیامت په دې باندې ډزې کې نیولی کېږم چې ما یوه ورځ د ځان سره دغه هغه وکړه، قضاوت وکړو چې زه د مبین صاحب لایف نه شیر کوم. بیا چې کله دویمه درېیمه ورځ مې ستا خبرې ول دی، ما په لایف کې داسې لیکلي دي، موجود ده هلته کتلی شي خلک، چې د مبین صاحب د نوي دریځ د دې ته مجبور کړم چې زه د لایف شیر کړم. الله په دا شاهد ده، هغه دا حقیقت ده. مبین صاحب انسان نه غلطي کوي. اصلا دا د مشرانو خبرې دي، هغوی تجربې تر موږ زیات دي، چې موږ باید هغوی ته تریخ جواب ورنه کړو. بس چې امر یې وکړه، ویې ویلې چې وروره تا ته مې توصیه ده، ته یو جامع سړی ځان نه جوړ کړه، موږ یې باید ومنو. همداسې موږ دوی ته وایو چې ګورئ د تاسو حکومت د کابل اداره په دروغو باندې دومره مخکې تللی چې رښتیا خبرې مو نه مني، ټول په درواغو ولاړ. مبین صاحب ما دلته یو څو خبرې لیکلي دي، که ته ماته اجازه راکوي چې زه هغه د قاري سعید صاحب او د یوسف خان یوسف چې نومېدو هغې خبرې ما لږ لیکلي دي، زه غواړم چې په هغو نقطو کې لږ وغږېږم، بیا نه پسته که چاته وخت ورکوي او زه در سره یم. قاری سعید صاحب د ځینو خبرو او بلکې د ټولو خبرو په تایید چې ده ووایي چې که د وینې په تویولو کې د خلکو ژوند وي باید د 2-3 کسانو وینې توی شي، او دا قصاص ده. خدای پاک وایي چې ولکم فی القصاص حیات یا اولي الالباب. قاری صاحب په دې خبره باندې چې څوک غلطه نیوکه ونه کړي یا غلط سوچ ونه کړي، البته د خپل هم توضیح ورکړو، خو خلک دغه خوند ورکوي چې د خبره یو بل طرف ته بوځي. د مقصد دغه ده چې که چېرته د عبدالله په بغاوت کې د حکومت روغتیا وه، نو ولې دی اشرف غني مثلا د په مقابل کې ملي اردو مثلا یا نور ځواکونه ولې نه راوباسي؟ د حقیقت ته باید چې یو سړی په تا بغاوت وکړي، ستا په حکومت بغاوت وکړي او په تا کې قدرت وي، دا هم د خبره صحیح ده، او په تا کې قدرت وي ته باید د هغې په مقابل کې سړی راوباسي. اما دا چې څوک وایي اما دا چې څوک وایي چې وینه نه تویول یو شی، وینه نه تویول د 2-3 کسانو یا حتی د 100 کسانو وینه چې د قصاص دپاره او د ټولنې د اصلاح دپاره تویږي، خدای پاک وایي چې په هغې باندې ولیشهد عذابهما طائفه. بل وینه خو روزانه تویږي، روزانه د دې د نظام سرتیرو وینه تویږي، د طالبانو د عام ولس وینه خو روانه ده تویږي. خو که چېرته ته رښتیا وینه تویول نه غواړې، امریکا سره د 15,000 بندیانو معاهده سوې ده، ته ټول خوسې که، ټول خوسې که چې رښتینولي د خلکو ته معلوم سي. همداسې د طالبان ټول بندیان خوسې کي، قدم په قدم مخکې ځئ، لیکن ته چې صلح ته خنډونه جوړوې، ته د امریکا د خوشحالولو لپاره پاسې شا اشارې منې. موږ پوهېږو د امریکا په یوه اشاره باندې هر څه د کابل نظام ختم ده، موږ پوهېږو په دې. که تیل در باندې ودرو، ټانک دې ولاړ ده، کالتوس در باندې ودرو، چانټه دې خالي ده،
ډالر در باندې ودر او تنخواګانې نسي ورکولی، دا سرتیری اوس دلته موږ سره او بیرته لاړه، نو ته به بیا څه شی کوې؟ ته خو خپلواکه نه، ته خودمختاره نه، ته اصلا په دې 18 کالو کې ملي منافعو ته کار نه ده کړی، تا نه کوم فابریکه جوړه کړې، نه د کوم د اوبو بند جوړ کړی ده، نه د کوم داسې یو څه کړی ده چې ته د افغانستان د حکومت د مامورینو عایدات تنخواه ته له خپل جبه خودکفا نه. صحیح ده، دغه د اردو عسکر زه په دې متیقن یم 2000 نه په 4000 به تا سره کار وکړي، ته 4000 له کومه کوې ورته؟ نه لرې، تا خو د خپلو جبونو د ډکولو لپاره په میلیاردونو ډالر خارجي هیوادو ته ولېږل، تا خو خپل بچي وپړسول، تا خو بینکونه خالي که د کابل بانک قضیه چې په میلیونونو ډالر غلا سوي دي چیرته ده؟ عاملین چیرته دي؟ څومره پیسې د بیرته بانک ته حواله کړلې؟ اوس د کابل بانک د افغانستان ټول بانکونه وګوره، ټوله سرمایه څومره ده؟ افغانۍ چې ولاړه د حیثیت په جای د امریکا او د ناټو پشتیوانه یې تر شا ده، کنې موږ اصلا څه لرونه؟ څومره معدنونو استخراج تا کړی ده، مخکې څه میدان څه مهرباني چې پرتې دي. بالکل. او بل قاری صاحب وایي چې زه قسم خورم چې که اوربند وشو بیا هم دوی سوله نه کوي. دلته زه غواړم چې زه یو توضیح ورکم. خلک باید په ده پوه شي چې د قاری صاحب چې دومره په تاکید سره وایي چې زه قسم خورم چې که اوربند وشو بیا هم دوی سوله نه کوي، د دې ورسته یو غټه معنا ده چې هغه څه شی ده. هغه تاسو چې سورې وایي چې کار اهل کار ته پرېږدئ، دغه خلک اهل کار دي. هر سړی خپل مقابل طرف پیژني، هر سړی د خپل مقابل طرف مکمله څېړنه د کړې وي او هغې نه پس ته بده باندې یو مثلا یو قرار اخلي چې د سړی دا رقم ته ده. نو مقصد مې دلته د خبرې نه دغه ده چې دغه خلک د طالبان داسې نه دي چې مثلا یو 15 طالبان د مدرسې نه راوتلي دي او سره یو ځای شول او بس تحریک جوړ کړو. دوی اداره لري، دوی خلک لري، دوی څېړنې لري. په بخښنې سره دغه مبارز افغان کوټوازي ته به لږ وخت ورکو او ضیا ودان صاحب مهرباني وکړه ته د خپل سوال وکړه که چېرته لري افغان کوټوازی صاحب به جواب درکړي، نور بیا انشاءالله. سلامونه او نیک هیلې عمر جمال صاحب جنرال صاحب ته ته بیخي زیات سلامونه، خدای دې چې روغ او جوړ دی. دغه یوسفزی ما ته په دنیا کادو زه کته چې یو نظر ورکوم ځکه چې د هر څوک حق لري مثلا په جنرال صاحب ممکن باندې نیوکه وکړي، بل چا هم وکړي، بل چا باندې وکړي، اما دا والله زه د اختارو ځای نه ده، دا د اطراف خبره په خپل کور کې متن زورور خو مګر ډګر ډېر ښه معلوم ده. دا لا د اختارو ځای نه ده، دا د یو ځای نه ده، دلته سالمه نیوکه کېدلی شي، یو مهم نظر ورکول دلته د عامو په اویل لپاره خلک راځي چې یو شی زده کړي. بالکل بالکل. نو دوی نه مې هیله دغه ده چې دا تیزې خبرې، دا احساسات، دا ټول بې فایدې دي، ګواښونه بې فایدې دي په لایف کې. هیله مو دغه ده چې خپله موضوع ضیا ودان صاحب موږ کوشش هم همدا کوو، د موږ د مشرانو لخوا توصیه هم دا ده چې کوشش کوئ ترخه ژبه، تیزه ژبه چې ډېر سخت مخالف تاسو ته کنځلې وکړه تاسو یې مه کاروئ تر څو دغه فاصلې را کمې سي. که ته ما ته اختاره کړې زه تا در کوم نتیجه هېڅ هم نه ده. دغه خبره ده چې مقصد یوه تېروتنه ده هر یو یې جبرانولی شي، مؤمن صاحب ته هم جبرانولی شي، جمال صاحب هم جبرانولی شي، اما دا د اختارو ځای نه ده چې ته اختار ورکوي. تا ته اختار درکړي هغه هم تا ته من اختار درکولی شي. نو تاسې له وخت زما ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړو. الله مو عزت وکړه ودان صاحب کور ودان مبین صاحب مهرباني وکړئ درویش چی صاحب دورندیش عمر صاحب تاسو خپل خبرې مهرباني وکړه. دورندیش صاحب مهرباني وکړه، الله پاک مو عزت وکړه. که څه ویل لرئ په لاندو ټکو راته ووایئ. کټوازی صاحب راغی، مبارز افغان کټوازی صاحب مهرباني وکړه په 2 دقیقو کې د خپلې خبرې که وکړلې نو ډېر خوند به وکړي. ښه راغلاست درته وایو افغان کټوازی. مایک د خلاص که. کټوازی صاحب مایک د خلاص که وروره. که کټوازی صاحب متاسفانه بیا ووته. دورندیش صاحب مهرباني وکړه. سلامونه او نیکې هیلې مبین صاحب تاسو ته، عمر جمال صاحب ته او چرسي ملنګ ته په هیله چې جوړ او روغ اوسئ. مبین صاحب خاص خبرې خو نه ده، لږ بحث ګرم شو
بل قاری صاحب اختربازي شو نه اختربازي که موږ ته څوک اختار رام کې موږ چاته څه نه وایو د موږ غرونه دي کاملا درناوی ورته لرو دوی به نه پوهېږي موږ د افغانستان له حق درناوی ورته لرو کچا مشکل شخصي خو شخصي کې اختربازي دی په تلیفونو کې موږ ته نه راکوي را دي شي میدان ته راشي موږ میدان باندې بس دنیا ته معلوم دا بیچارهګان نه پوهېږي موږ به کوشش کوو چې پوه کړو ښه دا کټوازی موږ د میدان ډګر کې هر چاته معلومي ډېر بس دنیا ته معلوم چې موږ میدان ډګر څنګه وړاندې د انټرنیټ ستونزه ده وبخښنې سره ګورندي صاحب که ته خفه کېږي نه زما هغه خبرې چې غلط مفهوم ترې وانخیستې چې که زه خپلې خبرې راټولې کړم مبین صاحب اجازه ده مهرباني ښه او بل قاري سعید صاحب ووی چې مظاهرې خو ډېرې زر مقصد مظاهرې خو ټپیا شي که نه لکه ده ووایي چې مظاهرې کوم د هغه لار نه ده د اصلاح لار نه ده او دا واقعا ده چې مظاهرې مثلا په ایران کې وشوې ټپیا شوې په عراق کې وشوې ټپیا شوې په سوریه کې وشوې هغه د جنګ ترې جوړ شو مظاهرې کومه د هغه طریقه نه ده چې ته په یو وطن کې صلح پرې راولې یا په وطن کې خلکو باندې څه پرې ومنې بلکې یو پاڅون ته ضرورت ده چې هغه پاڅون امارت اسلامي کړی ده الله د ځای ورکړي زموږ نه امریکا وایسته او الحمدلله دا د خدای نه لاک شکر ده او اوس موږ د دواړو طرفونو غواړو چې مهرباني دې وکړي د بین الافغاني مذاکرات د زر شروع کړي زه د ځینې خلکو ته نه پوهېږم چې دوی ولې وایي چې موږ د طالبانو اسلام نه غواړو طالبانو اسلام را روان نه ده د سره دغه بین الافغاني مذاکرات د طالباني مذاکرات نه دي په بین الافغاني مذاکراتو کې سره کرخه دغه ده چې اسلامي شریعت په نافذېږي هغې د لاندې قانون اساسي قانون دا شیونه به دوی په بین الافغاني مذاکراتو کې سره پې جوړېږي او هغې نه پس ته به اعلان کوي بل میوه خبره قاری صاحب د کوله چې دغه ټویټر خبره دي چې کموي ته وکړه چې ما سره په ټویټر رابطه وکړه دا خو سل په سله کې 50 پیسو دی نه پسته ډېره مننه جمال صاحب الله پاک مو سره خو کې په اخیری کې زه صرف دغه ویل غواړم چې د خبرې په راټولې کوم صرف دا ویل غواړم چې زمونږ او تاسو په الحال جنگ چې دا هغه فکری استعمار ده زمونږ او تاسو په الحال جنگ چې دا هغه د استعمار او د فکر سره ده نه د عسکري نظام سره عسکري نظام عسکري جنگ چې دا هغه به یا کال دوام نور وکړي الله دوونه کې یا بدوی میاشتې وکړي ختم شي فکری استعمار جمال صاحب چارج می ډیر کم ده ترغو د ورستۍ خبرې دوی ته کو یو جان مننه جمال صاحب چې راغلی موږ سره خبرونه کې برخه واخیسته الله مو عزت وکړه ټولو درنو میلمنو نه لیدونکو نه چې موږ سره ټولو نه یو نړۍ مننه کوم سرتیرې وروره ته سبا ته د موږ خپرونې ته راسه تر څو نور معلومات تانه واخلو او پوه شو چې ته په کوم انداز کې د افغانستان د اسلامي امارت سرسپارلو سیاسي او نظامی رهبرانو په سنګر کې ناستو اتلانو استشهادي مجاهدینو غازیانو ستاسو مرال بایللو دښمنانو نور جګړهیز قدرت له لاسه ورکړی او ډېر زر ده چې انشاءالله په ټول هیواد کې اسلامي نظام نافذ او د مؤمنو هیوادوالو ارمان پوره شي ستاسو بېدریغه قربانیو غربي امپراتوري د اشغال په پای ته رسولو مجبور کړ حساس او بیدار اوسئ خپل دردېدلی ملت په ځان راټول او په یو سوچه اسلامي نظام یې ونازوئ جوګنه د بزدل ځوان چې د چا یار شي یار هغه ده چې په سخته کې په کار شي چې لوړ سر د ازادۍ ګرځوی نه شي داسې سر دې له تنو ځینې ګزار شي چې مینه د وطن وي هیره کړې مین نه ده که د مینې ټول گفتار شي دا چې ورکه دنیا کې هنګامه وه دا چې ورکه دنیا کې هنګامه وه نن مې هغه یار دنیا کې بیا اظهار شو سړیتوب یې له تندي نه معلومیږي په غلي مې ټنډه پریوځي په قار شي د افغان د افغانیت دا علامه ده یرغلګرو تاغزي وګرځي او خار شي د بادرنګ په څیر به سر قلم قلم کړم چې غماز مو څوک د ښکلي کابل جان شي د افغانستان اسلامي امارت الله مو ونازوه چې موږ سره مو په لایف خپرونه کې ګډون وکړه ستاسو ګډون ستاسو مرسته او همکاري وه چې نن مو جامعې ته یو ښکلی لایف ډیر منظم لایف ډیر په حقایقو ولاړ لایف د تاسو په مرسته باندې وړاندې که کامیابي مو غواړم د افغانستان اسلامي امارت زنده باد